د افغانستان پرځول شوی ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غني یو ځل بیا میدان ته راغی او د افغانستان د سقوط په اړه مهمې خبرې وکړې. دا چې څه ویلي ملګرو، که تاسې هم غواړئ چې پوه شئ د ویډیو تر پایه راسره پاتې شئ او د تازه او مهم خبرو لپاره درسره پښتو نیوز چینل سبسکرایب کړئ. اشرف غني وایي امریکا له طالبانو سره په خبرو کې موږ په تیاره کې ساتلي وو. د افغانستان مخکینی ولسمشر اشرف غني وایي که د اګست پر 15مه له هیواده نه وای وتلی نورې وینې به توی شوي وای. وایي د ده تر ټولو لویه تېروتنه دا وه چې پر نړیواله ټولنه یې باور وکړ. اشرف غني وایي زه په بشپړه توګه په تیاره کې ساتل شوی وم. موږ ته دا موقع بیخي نه وه راکړل شوې چې له هغوی طالبانو سره کښینو. سفیر خلیلزاد به له هغوی سره ناستې کولې او له دې امریکایي موضوع جوړه شوې وه. خلیلزاد څه موده مخکې وي او اردو ته په ځانګړې مرکه کې د دوحې د تړون ملاتړ کړی و او ویلي یې وو د حالاتو او شرایطو په تناظر کې د دوحې لوزنامه یوه بهترینه لوزنامه وه. خلیلزاد دا هم له افغانستانه د اشرف غني پر وتلو نیوکې کړې وې او ویلي یې وو چې که هغه په هیواد کې پاتې شوی وای نو د افغانانو ترمنځ به د یوې لوزنامې دپاره یوه ښه چانس موجود وای. خلیلزاد په هغه مرکه کې پر اشرف غني د بین الافغاني مذاکراتو د ځنډولو تور هم پورې کړی و. پر اشرف غني له هیواده تر وتلو وروسته په هیواد کې دننه او بهر کلکې نیوکې شوې وې چې ګواکې ملک یې حساسو حالاتو کې تنها پرېښو. خو اشرف غني له هیواده د وتلو د بیړنۍ پرېکړې یو ځل بیا دفاع وکړه او وایي که لږ هم نور پاتې شوی وای دی او حکومت ورسره کسان به ټول وژل شوي وای. اشرف غني وایي په هغه سحر د هیڅ دا فکر نه کاوه چې نن به وطن پرېږدي. وایي ډاکټر محب او د پی پی اس د ولسمشر ساتونکي ځواک مشر ورغلل او ده ته یې وویل چې ساتونکي ځواک یې پی پی اس سقوط کړی او نور دا وړتیا نه لري چې د ده ساتنه وکړي. دوی ماته وویل که ځنډ وکړم ټول به ووژل شي او زما دفاع توان به ونه لري. ډاکټر محب خو زیات ویرېدلی و او ماته یې 2 منټه وخت هم رانه کړ. زما لارښوونه دا وه چې خوست ته د تګ لپاره تیاری وکړه، خو هغه راته وویل خوست او جلال آباد دواړه سقوط شوي. کله چې الوتکه پورته شوه زه پوه شوم چې له هیواده وځم، نو دا هر څه ناڅاپي وشول. قدرمن دوستان، دا وه زموږ د نن ورځې چمتو شوي ویډیو. که تاسو د ویډیو په اړه کوم نظر لرئ موږ سره یې کومنټ کې شریک کړئ. تر بیا ښه وخت.